السلام علیکم. جوړ په خیر ملګرو که چیرې زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان وهئ ترڅو زموږ له هرې نوې ویډیو څخه خبر شئ. په ولسمشر سردار محمد داود خان د کودتا عوامل څه وو؟ له نن څخه 40 کاله وړاندې د خلق ډیموکراتیک ګوند د ثور په ومه په ولسمشر سردار محمد داود خان کودتا وکړه. له کودتا وروسته را پیدا شوې جګړه اوس هم په شدت سره روانه ده او هره ورځ له افغانانو قرباني اخلي. دا هماغه ورځ وه چې د ډیرو په ګمان د افغانستان د بدبختۍ پیل ترې وشو. 40 کاله وړاندې د 1450 لمریز کال د ثور په ومه سهار وختي په کابل کې د افغانستان د لومړني جمهور رئیس داود خان پر ضد د خلق ډیموکراتیک ګوند لخوا کودتا پیل شوه. سردار داود خان سهار 7 بجې په خپل کور کې د کورنۍ چارو وزیر عبدالقدیر په تمه و چې له هغه سره د خلق ډیموکراتیک ګوند د مشرانو د نیولو پر مسله خبرې وکړي. شاهنواز تڼۍ چې په دغه کودتا کې فعاله برخه درلوده اوس په کابل کې اوسیږي. دی داسې وایي دوی د کودتا پلان نه درلود خو د خلق ډیموکراتیک ګوند کودتا ته مجبور کړای شو. دی وایي د کودتا لپاره شرایط برابر نه وو. له وخته مخکې په تحمیلي ډول دا کار وشو. جمهور رئیس سردار محمد داود خان په خلق ډیموکراتیک ګوند برید وکړ. د ګوند مشران ونیول شول. غوښتل یې په پوځ کې ځینې کسان هم ونیسي. ښاغلي تڼۍ دا وایي چې امین له همدې فرصته په ګټې اخیستنې د پخواني چمتووالي په لرلو سره د کودتا امر ورکړ. د کودتا امر ورکړل شوی و. له پلچرخي نه د اسلم وطنجار او جګړن محمد رفیع په مشرۍ د 4مې لوا د زیردارو ټانګونو یو کاروان د ارګ پر خوا حرکت وکړ. د ثور ومه د پنجشنبې د ورځې 10 بجې او 10 دقیقې وې. په ارګ کې د وزیرانو شورا غونډه روانه وه او ظاهرا جمهور رئیس داود خان د کودتاچیانو له حرکته نه و خبر. په همدې وخت کې د داود خان یو ځانګړي ساتونکی د کابینې غونډې ته ننوت او هغه یې د ټانګونو له حرکته خبر کړ خو هغه په ځواب کې ویلي و چې دا ټانګونه نه دي راغوښتي. د کابل په ښار کې د ټانګونو اوازونه اوریدل کېدل او د داود خان د نظام پر ضد پوځي کودتا پیلېده. د افغانستان پر دفاع وزارت د توپ لومړۍ مرمۍ د ورځې 11 بجې ولګېده چې د ارګ او قلوردو قومندانۍ ترمنځ یې اړیکې پرې کړې. شاهنواز تڼۍ چې هغه مهال په بالاحصار کې د کمانډوي ځواکونو د لومړۍ ټولۍ قومانده پر غاړه درلوده وایي چې د ګوند د مشرانو لخوا ورته پر ارګ د حملې امر ورکړل شو. ښاغلی تڼۍ داسې وایي چې د خلق ګوند پلویان د ورځې 11 بجې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون ودانۍ ته داخل شول او وروسته یې ارګ محاصره کړ. د خلق او پرچم ګوند مشران د کابل ولایت له زندان نه بهر کړل شول. کودتاچیان د هوایي ځواکونو قومندانۍ د کابل هوایي ډګر د مخابراتو او دفاع وزارتونه ونیول. د ثور ومه د پنجشنبې د ورځې ماښام 7 بجې وې. لا هم د ارګ ځانګړي وسلوال ځواک مقاومت کوه او داود خان هم لا ژوندی و چې د افغانستان ملي راډیو اعلان وکړ. د نادر خان د واکمني کورنۍ وروستی څلی ونړېده. د افغانستان راډیو له لارې د زردارو قواو جګړن اسلم وطنجار داسې ویل د لومړي ځل لپاره د افغانستان په تاریخ کې د سلطنت ظلم استبداد وروستنۍ بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسېده او ټول دولتي قدرت ولس ته لاسته ورغی. دولتي واک په بشپړ ډول د انقلابي شورا په واک کې دی. له دې وروسته په پرله پسې ډول په ارګ هوایي او ځمکنۍ حملې پیل شوې چې د ارګ د ځانګړي ګارد له مقاومت سره مخ شوې وې. دغه جګړې 14 ساعته یعنې د ثور 8مې د سهار تر 5 بجو دوام وکړ. بالاخره د ثور په 8مه سهار نږدې 5 بجې سردار داود خان د خپلې کورنۍ له 11 غړیو د ارګ د یو شمېر ساتونکو ګارد او یو شمېر پلویانو سره یو ځای د کودتاچیانو لخوا ووژل شو. پاچامیر چې په هغه وخت په پلچرخي کې د زردارو قواو د حفظ مراقبت رئیس و د داود خان او د ده کورنۍ د وژل شویو غړیو جسدونه یې د پلچرخي په پیلیګون کې دفن کړل. دغه کودتا په غافل کوونکي ډول بریالیتوب ته ورسېده او په دې ډول د افغانستان په تاریخ کې نوی فصل پیل شو. ترکه د خلق د ډیموکراتیک ګوند د عمومي منشي او د ولسمشر په توګه وټاکل شو.
که څه هم په افغانستان کې کم خلک دغې کودتا پلویان دي، خو ډیری افغانان د دې کودتا د افغان غمیزې پیل بولي. د خلق د ډیموکراتیک ګوند د رهبري شورا د غړي د سلیمان لایق په خبره دغه کودتا هغه مهال رامنځته شوه کله چې د سردار محمد داود خان او د شورای اتحاد او همداشان د ده او د خلق ډیموکراتیک کمونیست ګوند ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې. ښاغلی لایق مني چې له کودتا وروسته د واک پر سر او سلیقوي برخورد له امله د خلق ډیموکراتیک ګوند د غړو ترمنځ اختلاف رامنځته شول. حفیظ الله امین چې ځان یې د ترکي وفادار شاګرد باله، خپل استاد یې په مرموز ډول وواژه، خپله یې ځان جمهور رئیس اعلان کړ. له کودتا 1.5 کال وروسته روسانو د ببرک کارمل په هڅونه په افغانستان یرغل وکړ او ځان یې جمهور رئیس اعلان کړ. د کودتا مخالف او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د ثور اومه فاجعه بولي. دغه د اوسنۍ جګړې د پیل منشا وه. شوروي اتحاد غوښتل چې کابل کې د خپلې خوښې حکومت ولري. له دې سره جګړه پیل شوه. ستونزې له همدې ورځې پیل شوې. ناټو ته هم هغه جګړه په میراث ورپاتې وه. د 1495 کال د ثور د اومې خونړۍ کودتا چې د داود خان په وژل کېدو پای ته ورسېده، هېواد ته یې ناوړه او خطرناک پیغامونه درلودل. په دغه غمیزه کې میلیونونه افغانان ووژل شول، زرګونه بندیان شول او میلیونونه ګاونډیانو هیوادونو ته کډوال شول. تاریخ پوهان لیکي د داود خان د حکومت له نسکورېدو وروسته اسلامي هیواد افغانستان د افغان بې تجربه کمونیستانو او روسي یرغلګرو د حملې هدف وګرځېد. دا چې رښتیا هم کودتا په خلق ډیموکراتیک ګوند تحمیل شوې وه او که نه. مننه ملګرو، ویډیو ضرور لایک کړئ.